السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې د ایزي پیسه اکاونټ پین کوډ ور بدل کړي. یعنې ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې د ایزي پیسه اکاونټ پین کوډ ور بدل کړي، هغه له تاسو څخه بل چا زده کړی وي، نو هغه به تاسو څنګه بدلوئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو کله چې تاسو غواړئ چې د ایزي پیسه اکاونټ کم پین کوډ چې ده تاسو هغه بدل کړئ، نو د دې لپاره به تاسو ملګرو خپل ایزي پیسه اکاونټ یو وارې خلاص کړئ. کله چې ملګرو هغه تاسو خلاص کړئ، د هغه رقم بیا تاسو راسئ ملګرو یو وارې که چېرته غواړئ چې تاسو دغه ساین اپ کړئ، نو تاسو به یو وارې په ساین اپ باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم انټر یور 5 ډیجیټ پین، نو تاسو به خپل 15 عدده کوډ ورکړئ. اوس که هغه کوډ هر شی وي تاسو به هغه کوډ ورکړئ. نو ګوره ملګرو زه هغه کوډ ورکوم. کله چې ملګرو تاسو هغه کوډ ورکړئ، د هغه رقم به هغه تاسو ته چی سي خلاص سي. کله چې ملګرو تاسو ته ایزي پیسه اکاونټ تاسو ته خلاص سو، اوس که چېرته تاسو غواړئ چې د دې کم پین کوډ ده هغه ور بدل کړئ، د دې لپاره به تاسو راسئ په مای اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په مای اکاونټ باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم اکاونټ انفارمیشن په دې کې تاسو ته د خپل اکاونټ کم انفارمیشن چې د هغه درکوي، د هغه رقم ستاسو کم اکاونټ چې دا ویریفای ده نه دی ویریفای، هغه ټوټل ډیټیل دلته دی تاسو ته درکوي. او د هغه رقم ملګرو چینج ایزي پیسه اکاونټ پین، تاسو په دې کې کولی سئ چې د خپل ایزي پیسه اکاونټ کم پین چې ده هغه تاسو بدلولی سئ. نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم انټر یور اولډ 5 ډیجیټ پین، یعنې تاسو خپل 15 عدده هغه کوډ ورکړئ کوم چې تاسو له مخه ورکړی ده. نو په دې کې به تاسو هغه کوډ ووایئ. کله چې ملګرو تاسو هغه کوډ ووایئ، نو ملګرو په دې کې ما هغه کوډ والی او د هغه رقم انټر یور نیو پین، د هغه رقم به تاسو په نیو پین اکاونټ باندې یعنې نیو پین باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس که تاسو هر پین ورکوئ تاسو به هغه پین کوډ ورکړئ. نو زه اوس ملګرو بل پین ورکوم. نو ملګرو د هغه رقم به ما تاسو ویل ما اول لارې به تاسو ازور کوډ ورکړئ، د هغه رقم بیا په کریټ یور نیو پین باندې به تاسو نوی کوډ ورکړئ او د هغه رقم ری انټر یور 5 ډیجیټ پین، یعنې تاسو به بیرته هغه 15 عدده کوډ ورکړئ کوم چې تاسو د نوی کوډ ورکړی ده. د هغه رقم بیا تاسو راسئ په چینج پین باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په چینج پین باندې کلیک وکړئ، لوډینګ روان ده. اوس به ستاسو د کم ایزي پیسه اکاونټ کم پین کوډ چې د هغه چیز څو بدل سو، نو په دغه طریقې سره ملګرو اوس تاسو کولی سئ چې د خپل ایزي پیسه اکاونټ پین کوډ چیز کې بدل کړي. زیاتر خلکو دغه مسله وله، بل چا له موږ څخه د ایزي پیسه کم پین کوډ چې د هغه یې له موږ زده کړی ده، نو دغه موږ څنګه بدلولی سو. نو په دغه طریقه سره ملګرو تاسو کولی سئ چې د ایزي پیسه پین کوډ ور بدل کړي. نو ملګرو ډېر په اسانه طریقه سره تاسو کولی سئ چې دغه بدل کړئ. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ سوي وي. که مې ویډیو خوښ سوي وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.